په دې کتاب کې چې دینو یک بهترین خبرې لیکلي دي. دا ترجمه ده د اردو پریشانی کې بعد راحت، او اصل چې کوم دینو دا کتاب الفرج بعد الشدة والضيقة. دا ډیر بهترین کتاب دی. ډیر عجیب خبرې دي چې کله یو سړی نن سبا په دنیا کې هر څوک پریشان دی او هر څوک چې کوم دینو هغه ذهنی پریشانی دی او تکاغه تعلق هر طبقه سره دی، نو هغه انتهایی پریشانی. نو دا کتاب چې سړی وګوري چې الله څنګه انسان ته د پریشانۍ نه بعد راحت ورکوي او ډیر زیات پریشان شي. دې کې یو واقعي لیکلي مختصر غوندې تاسو ته وایم. علي رحمت الله علیه واقعي لیکلي دا چې علي ابن قاسم دی، هغه فرمایي چې ما یو خوب ولید، خوب، او په هغه خوب کې ما ولیدل چې زمونږ د کور نه تقریبا 12 جنازې چې کوم دي دا اوتی دي. نو وی ما خوب ولید په هغه کې مې یاره وه چېرې د دې تعبیر لږ وخت پس وي په هغه علاقه کې، زمونږ په هغه علاقه کې طاعون مرض راغی. طاعون وی زما د کور دا خلک زما د سترګو مخ کې وی دا بمړه کېدل او مونږ به جنازه کول او هغه به م اړل خخول بم. فرمایي چې 11 جنازې چې کوم دي 11 جنازې دا زمونږ د هغه کور په دروازه باندې راووتې. وی ما ته پته وه چې بس ما 12 جنازې په خوب کې لیدلې دي، دا 12مه جنازه چې ده دا به زما وځي. وی یو ورځ زه د کور نه لاړم څه کار پسې باره، وی لاړم ډېر وخت مې ولګېده غالبا. وی په هغې کې چې دی نو هغه ځای کې غالبا چې زه ایثار شوم، وی چې کله راغلم کور ته خو په دغه کشمکش کې کار کلی نن دی که سبا دی بس مرګ به راځي، دا 12مه جنازه به زما وځي په دې دروازه باندې. وی چې راغلم اوس ما ته محسوسه شو چې زما په دې کور کې څوک دي دننه. وی چې ومې کتل زما کور ته یو غل را رنوتی دی او هلته کې چې کوم دی هغه خپل هر څه راټولول د کور سامان هر څه، بس هلته کې پې هغه طاعون مرض راغلی دی او زما په هغه کور کې چې کوم دی نو مړ شوی. وی بس زما زړه چې کوم دی لږ ښه شو چې بس وی خلک مې راوبله، وی د هغه جنازه مو کړه او هغه 12مه جنازه چې کوم ونه وی هغه زمونږ د کور په دروازه باندې ووته. نو زما زړه ښه شو چې یاره دا 12 جنازې زمونږ په دې دروازه باندې ووتې، زما دا خوب تعبیر چې دی هغه پوره شو. او بیا هغه وبا چې کومه وه طاعون هغه ختم شو، زه پکې الله بچم کړم او بیا ډېر وخته پورې وی زه ژوندی وم. نو دې کتاب کې ډېرې عجیبه خبرې لیکلي دي. د مولوي صاحب سره دا که چاته پکاري ګوره د کتابونو مطالعه پکار ده. نن سبا موبایل دا باندې په پی ډي اف هغه څوک نه ګوري. دا کتاب چې تا سره پروت دی دا ته کولو کې یو پیرا موبایل چې د کولو کې په پی ډي اف کې ګوري تا ته یو میسج بل سره راشي بس کتاب خلک بند کی بس ختم. او دا کتاب چې ته کې دی رواخلې او کېنې وته موبایل لري یو سیټ ته کې دی دا چې ته ګورې نو دا سړي لذت ورته محسوسیږي مطالعه کې او پیدا م انسان ته ډېره ورکوي. نو دا کتابونه ځان له راغوښتل پکاري او د دې مطالعه پکاري. نو چاته دا پکاري بهترین کتاب دی زموږ د مولوي صاحب سره په واتساپ باندې رابطه کولی شي. نمبر 0333 دی مولوي صاحب 0333 98 61 961 0333 98 61 961 دا نمبر دی. په دې باندې دې سره په واتساپ باندې رابطه کوئ. دا چاته پکاري ان شاء الله په ډاک وته هم لیږلی شي. ډېر بهترین کتاب دی. نن سبا ټول خلک پریشانه دی نو پریشانۍ باسې الله انسان ته راحت څنګه ورکوي نو هغه طریقه او هر څه په دې کې دې سره سړي د زړه لږ ښه شي لږ دغه ورته میلو شي چې یاره دا وګوره الله سړي د سختۍ نه بعد څنګه بیا راحت ورکوي.